ډارک یا تور ویب. ډارک ویب چې له عادي انټرنیټ څخه ډیر توپیر لري. په عادي انټرنیټ کې زموږ هر څه څارل کیږي، زموږ موقعیت، زموږ میسیجونه، زموږ سرچینګ او نور هر څه. خو ډارک ویب داسې نه دی. په ډارک ویب کې موږ هیڅ څوک نشي معلومولی چې موږ څه کوو. ډارک ویب چې نن سبا یې هر څوک په اړه پوهیدل غواړي. موږ او تاسو هم باید د ډارک ویب په اړه وپوهیږو چې ګټه او تاوان یې څه دی، او د ډارک ویب په اړه باید هر څوک معلومات ولري، که هغه شاګردان دي، ژورنالیستان دي، انجینران دي، ډاکټران دي او هر څوک. ځکه دا چې ډارک ویب یوه بله دنیا ده، نو له خطرونو او ګټو څخه یې باید ځان خبر کړو. که تاسو هم غواړئ په ډارک ویب کې معلومات ترلاسه کړئ چې څه ډول ډارک ویب ته اکسس وکړو او څه ډول یې استعمال کړو، نو ستاسو لپاره ډیر ژر د ډارک ویب پریکټیکل کورس راتلونکی دی. زموږ سره پاتې شئ او د ډارک ویب له دنیا څخه ځان خبر کړئ.